هغه جینکۍ چې کوم هلکانو سره دوستانه کوي او دغه جینکۍ وایي چې دا زما ډېر ملګری دی، ډېر مخلصه ملګری دی او زه ورسره دوستانه کوم. نو کتونکو کله خو جینۍ له نه دي پکار چې هلک سره دوستانه وکړي یا هلک له نه دي پکار چې د جینۍ سره دوستانه وکړي، ځکه چې دغه دوستانه مخلصه کېدلی نشي. دوستانو په دې باره کې درله ټول معلومات درکوم، ډېر مهم معلومات دي چې ویډیو راسره تاسو تر اخره پورې وګورئ. کتونکو نن سبا په یونیورسټیانو کې یا کالجونو کې داسې نورو ادارو کې دغه دوستانې ډېرې زیاتې عام شوي دي چې جینۍ راپاسي هلکانو سره دوستانې کوي یا هلکان راپاسېدلي د جینکو سره دوستانې کوي او بیا دغه خبره کوي چې مونږ خو دوستانه کوو، صرف زمونږ په منځ کې څه نشته دی او دا ډېره صفا یعنې مطلب دوستانه ده. نو هلک او جینۍ کله هم داسې دوستانه نشي کولی. کله چې یو جینۍ د هلک سره دوستانه کوي او غواړي د جینۍ عزت وکړي، نو هغه به کله هم د جینۍ نه داسې غلط ډیمانډ نه کوي یا به یې داسې غلط حرکات په ورسره دغه جینۍ سره نه کوي. کله چې دغه هلک تاسو سره مخلصه وي او غواړي چې واده درسره وکړي، نو هغه هلک به کله هم د دغه کار مطالبه د جینۍ نه کوي. او که کله دغه هلک مخلصه نه وي، نو دغه هلک به بیا تاسو ته دغه ډیمانډونه مخې ته ږدي چې چکر له ځو یا داسې پروګرام له ځو، خوراک به وکړو، هوټلو باندې ګرځو او دغه هلک به نور هم داسې غلط حرکات تا سره کوي، ځکه چې دا مخلصه نه وي او چې دغه کار غوښتنه کوم هلک کوي، نو دا خپل هوس راغستی وي او تاسو نه خپل حاجت پوره کوي. داسې ډېر شوي دي چې جینکۍ د دغه ښکارونو ښکار شوي دي او بیا تاسو ویډیوګانې به ډېرې کتلي وي چې هغوی بیا دغه خبرې کوي چې زه دغه هلک سره مینه کوم او زه ورسره راغلی یم او ماته یې ویل چې واده به درسره وکړم او اوس واده راسره نه کوي او زه یې په ځای پرېښی یم. نو داسې قاطع ډېرې زیاتې کېږي، ځکه چې کله جینۍ د هلک سره دوستانه وکړي، نو دغه ډېر حده پورې صحیح نه ده او نه پکار ده، ځکه چې اسلام کې د هلک او جینۍ دپاره صرف نکاح ده او دغه نکاح کوي، نه چې دوستانې وکړي او چکرې او نور داسې پروګرامونه تر یو بل منځه وکړي. نو تاسو داسې جینکو هلکانو باره کې څه رایه ساتئ؟ خپله رایه په کمنټ کې شریکوئ.